الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د ټولو نه خو مخکې پی ډي ایم ته، دا پی ډي ایم همکارانو ته او کوم چې لندن ته تللي دي میټینګ له هغو ته، او څوک چې د هغو مرستیال دي هغو ته د نوی وزیر اعظم مبارک شي. کاکړ صاحب د هغه دومره خپله دروند سوچ دی که نه، او دومره په دې قام او په ولس باندې مین دی چې د هغه د مینې اندازه د دې نه ولګوي چې هغه خو وایي صحافي دې تپوس وکوي د پاکستان نه خو خلک بهر ووتو، نو هغه ورته وایي وزي دي که نه، وایي زما پیسو ماشاءالله دې ته د قام خیرخوا وایي ښه، او دې ته وزیر اعظم وایي چې څوک د پاکستان نه وزي نو چلو شو، وزي دي که نه، زما پیسو او ستا پیسو. نو بس د تاسو ټولو پی ډي ایم والو ته دغه وزیر اعظم مبارک شه. او بیا خبره داسې ده چې دا مشران نه دي، دا کوم چې سیاسي مشران دي دا چپ چوپ چې ناست دي، نو د قوم له پکار دي چې د دې مشرانو نه تپوس وکړي، ځکه چې د بجلي او د غلو د چینې د هر څه په ګرانۍ دي چې ټپ ناست دي، که نه ته به چې دوه سره خبر نه دي. او قوم له پکار دي چې زم چې راځي چې ټول په جمع راوځو او د مارکیټونه بازارونه ګاډي چې دا هر څه بند شوي نه وي، که نه تر هغې پورې چې څو د ګیس والنه د بجلي والنه د هغو ته بجلي کم چې هغو هسې یونټ یې خرچه کوي چې دا ورته معاف شوي نه وي. وروره چې څوک تنخواګانې اخلي که نه هغو ته به نه ګیس فري یا نه به ورته بجلي فري. دویم نمبر چې څو بجلي ګیس د خوراک څیزونه ارزان شوي نه وي او دا د هړتال به ختمیږي هم، نو تر هغې پورې دا خو زموږ په غږ نه کېږي، خو زموږ بس دغه یوه مشوره ده زما وروره چې ما ورکړله، او راځئ زموږ چې څومره په دې قام کې زوري چې هغه دې ظالمانو ته د وخت دې فرعونیانو ته یې وښیو چې دوی ته موږ خپل زور نه په ډاګه کړی، که نه هغو ته پته ده چې دا اوده قوم دی، دا راپاسي نه، او دا هغه قوم دی چې اوږده قصه درته نه کوم، خو هغه یو باچا و او هغه خپل وزیر ته یې وزیر وي دا قوم خو راویښېږي نه، هغه ورته یې باچا وي ټکس پې کېده او باچا پې ټکس کېښودو بیا هم نه راویښېدل، بیا ورته وی دا ټکس چې پېښودو نو دا به په یو پول باندې اوړېدل، په هغه پول ټکس و، بیا هم راویښ نه شو. نو دې وزیر ورته باچا سلامت وي دې چلو که چې څوک په دې پول اوړي نو هم چې ټکس اخله او هم یې یو لوړ وهه. هغه ورسره دغه چل شروع کړو. 2-3 ورځې بعد قوم راووتو او احتجاج یې وکړو، نو باچا وي زما دا قوم کسو راویښ شو. وزیر ته یې وی ته ورشه تپوس وکړه چې څه چلو شو. وزیر وی ستاسو څه مطالبه ده؟ خلکو ورته باچا ته ووایي چې دې چلو کې چې دا موږ چې څوک په لوړ باندې وهي چې دا کسان 2-3 کې موږ په قطار کې ولاړ یو، نو چې دا 2-3 کې چې موږ په لوړ زر زر وهو چې د پول نه زر زر اوړو، زما وروره موږ هغه یو، موږ دې په لوړو باندې ښه زر زر ووهي. مسلمانو د خدای په دې په بجلۍ په ګرانېدو باندې نه کېږي، 100 پیسې پسې نورې هم ګرانې کوي، 500 روپۍ لیټر هم موږ اخیستی شو، 500 روپۍ پکې چا راوستي دي، ځکه چې موږ په لوړ باندې هم نه راویښېږو. او نو دغه خبره د قدرمنو، ځکه چې دا تر څو پورې دا قوم راویښ شوی نه او د دې سیاسي مداریانو نه موږ تپوس نه کړی نو هېڅ په هم نه کېږي. الله مو ښاد او آباد ساته. یو ځلې بیا دې مشرانو ته یم چې د خدای او د رسول خاطر وکئ، خپل سیاست پرېږدئ. خلک تباه او برباد شو او دوی د الیکشن غموړي دي او دوی د یو بل د ګریوانونو نه وزګارېږي، خلک په ډوډۍ پورې حاریان دی او دوی عدالتونو ته ځي، یو ته وایي ته غل او تا ګړۍ پټه کړې ده او بل غل ته وایي تا ګړۍ پټه کړې ده. نو دا قوم دې هم د دې نه قرار شي چې ستا غل زنده باد او زما غل زنده باد او ستا غل مرداباد، چې د پاکستان لیډر دی غل دی، د نه سړي زوی دی، دا ټول مرداباد. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.